يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب دين اسلام ډیرو قدرمنو او عزت مندورونو د تیرو خطباتنا دا خبره شروع چې یو ځوان چې غواړي چې زما ځواني قیمتي شي زه په دنیا کې هم خپلې زندگی تیره کم او آخرت کې هم د کامیابی والا شم د رسوایی او شرمندگی او ذلت او ضلالت نه بچ شم هغه د پاره یو څو ذمهوارۍ دي چې یو ځوان په خپله ځوانۍ کې دغه ذمهوارۍ پوره کړي دی به دنیا کې هم سرسبز و شاداب شي دنیا کې به هم د ستوري غونته کې وځلیږي او د آخرت کامیابی او فلاح او فوز به هم د دې په قسمت کې شي دا ذمهوارۍ یوازې د ځوان نه دي موږ او تاسو ټولو له دا ذمهوارۍ ضروري دي لیکن د ځوانانو تخصیص په دې وجه باندې کوو چې دا د معاشرې ډېر اهم جز دی ډېر ښکلی کردار ادا کولی شي د دې مرحلې یو ډېر اهمیت دی قرآن او سنت کې او د دې سیده کېدل او د دې صحت د ټولې معاشرې صحت دی نو په مخکې خطباتو کې یو ذمهواري ذکر شوې وه چې ایمان راوړل ایمان ته جلدي کول بیا د ایمان مجلسونو کې کېناستل او د ایمان قوت او د ایمان صلابت حاصلول د الله په فضل او توفیق سره به نننۍ خطبه کې د ځوانانو دویمه ذمهواري ذکر کړو چې د ځوان دویمه ذمهواري هغه دا ده چې علم حاصلول په دین باندې ځان پوه کول د ایمان ارکان زده کول د اسلام شرایع زده کول او بیا د دې عبادتونو نبوي طریقه زده کول قرآن او سنت کې د احکام زده کول علم حاصلول دا د ځوان دویمه ذمهواري ده
زما قدرمن او عزتمند ورونو علم حاصلول یوازې دا نه دی چې یو سړی د مدرسه کې داخله وکړي او د اول کلاس نه تر آخرني دورې پورې ډېر ټول درسونه ووایي نو دا یوازې علم دی نه. علم حاصلول ډېر پراخه میدان دی، هر یو انسان په هر ځای کې حاصلولی شي. یو تاجر خپل دکان کې طالب العلم جوړېدلی شي، د علم حاصلونکی جوړېدلی شي. یو روزګار والا انسان د خپل روزګار سره علم حاصلولی شي. یو عصري تعلیم والا انسان د دې خپل تعلیم او خپل ډیګریانو سره سره د قرآن او سنت علم حاصلولی شي. هغه دا دی چې کلي علاقه کې د قرآن درس کېږي، هغې کې د شرکت وکړي، که هغه نه د علماو درسونه کېږي هغې ریکارډینګ موجود دی د قرآن او سنت، هغه د ځان ته واچئ. او شپه ورځ کې د نیمه ګنټه قدر ته ورکړي، نیمه ګنټه نشي پاو وخت دې ورکړي، التزام سره دې اوړي نو یو ساس کې نه یو لوی حوض جوړېدلی شي. داسې د دین بیانات کېږي، سړی په مینه باندې هغې ته ورشي او په هغې کې کښېني، یو د دین مسله به زده کړي. که نورو بیاناتو له وخت ورسره نه وي، د مسلمان فریضه خو دا ده چې د جمعې د ورځې اذان وشي، د الله حکم دی چې ټول کارونه پرېږدئ، خپل روزګارونه او تجارتونه رابند کړئ او د الله ذکر له لاړ شئ. اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. نو د جمعې خطبې له په ټیم سره راشه او هره جمعه کې د یوه مسله یادوي، په میاشت کې 4 مسلې یادې کړي. د دې دا سفر چې د خپل کور نه خپل دکان نه دې مسجد ته راځي، په دې نیت چې یوه د دین مسله به یاده کړم، خپله به هم پرې عمل وکړم او بل ته به یې ورسوم. دی هم طالب العلم دی او هم یې د الله فریضه ادا کړه. ذکر د الله نبی صلی الله علیه وسلم د علم په فضیلت کې یوازې یوه طریقه نه ده ذکر کړې، بلکې هغې ډېر عام الفاظ ذکر کړي دي. فرمایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. کله چې یو انسان په لاره، په هره یوه لاره په دې نیت باندې روان شي چې زه د دین یو مسله زده کوم، دې دومره ښکله عبادت او بندګي وکړه، دومره عزت او شرف حاصل کړه چې په دې لاره تللو په وجه باندې به الله دته د جنت لاره اسانه کړي. هر لاره چې وي، که هغه د مطالعې لاره وي چې یو دیني کتاب عالم لیکلی دی تا وکتو، یو عالم دینی مسلې بیان کړي دي تا واورېدلې، یو د قرآن درس کې کېناستلې، د حدیثو درس کې کېناستلې، د جمعې خطبې له وختي رالې، نور د خیر مجلسونو له لاړې، د علماو ریکارډ کړی شوي درسونه، بیانات، د دین مسایل، فتوی دې واورېدلې. د ټول د علم زده کړې لارې دي او د الله نه امید دی چې تا د طالب العلم په صف کې حساب شوي او ستا دا کردار فی سبیل الله. قدرمنو عزتمندو ورونو، د علم حاصلول او د علم ذمواري دا دومره بهترین عبادت دی چې رب العالمین تمام انبیاء د دې علم په سلسله کې رالیږلي، د ټولو انبیاءو عزت او شرف او د هغوی د فضیلت راز هم دا علم دی. الله ټولو علماو ته، ټولو انبیاءو ته هم دا مسله ورکړې وه چې تاسو به د الله دین خلکو ته بیانوئ. رب کائنات فرمایي کما ارسلنا فیکم رسولا، الله وی لکه څرنګه چې ما په تاسو کې رسولان رالیږلي دي. او بیا وروسته ذکر کوي ویعلمهم الکتاب والحکمه ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون.
د دې انبیاء عزت او شرف د دوی ښکلي منصب د دوی اعلی ذمواري سوا ويعلمكم الكتاب والحکمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. دوی تاسو ته د الله نازل کرده شده کتاب درس کو د هغې تعلیم درکو او په هغه کې چې کوم فقاهت پروت دی په دین کې فقاهت پروت دی الفقه فی الدین هغې درکو او هغه مسایل تاسو ته زده کول چې تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی. علم هغه د عزت او شرف راز دی. زما خوږو ځوانانو ورونو کو د ځوانۍ زندګي مو دې عزت ته ورکړه دنیا کې به هم عزتمن یې آخرت کې به هم د عزت او شرف والا یې. ذکر رب العالمین چې د کوم انسان فضیلت بهتری او عزت ورکول وغواړي هغه د علم په نورانیت منور کړي هغه د علم سرمایه ورکړي د دې علم د سرمایه په وجه باندې د هغه عزت او شرف خلق ومني. قرآن کریم کے رب کائنات دا اولنی انسان دا خلقت واقع ذکر کئی او دا انسانیت دا شرافت و عزت و عظمت بنیاد چکلگ دی التم دا خبر کئی چھے اللہ رب العالمین دا طول انسانان و پلار آدم علیہ السلام چھ پیدا کو ملائکو تیداغی خبر ورکو ملائکو لا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اللہ اخل چھے دا آدم علیہ السلام عظمت دا حق الشرف دا حق عزت ملائکو تا پڑاگا کی نو حقیل یو کمال ورک کمال اللہ فرمائی وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله آدم عليه السلام لدى علم صفت ورکو او چکل دا هغی صفت ملائکو تا اخکارشو نو دا هغی پا وجه دا دی پا شرف و عزت باندے قرار وکو او خبری عجزی اخکارک لچی سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا. دا علم عزت و شرف دا دی چی اللہ خبل ذال پا دی صفت موصوف کردے. اللہ رب العالمین صفت العلیم اور دا علم شرف و عزت دا دے چی اللہ خبلو بندگانو تا تعلیم ورکون کے ذات کے ملائکو تا تعلیم اللہ ورکڑ دے. دی آیت کے ذکر دی چی سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ غا علم چی تا منگتا دا حقیق تعلیم ورکڑ دے اگر علم من سرشت دا سمر عزت دے چی پدی صفت اللہ ذان موصوف کردے او اللہ ملائکو تا تعلیم ورکردے دا ملائکو معلم بلکہ طولو کائناتو تعلم و حدا لفظ دا اللہ پا صفاتو کی استعمالی کی چی دے طولو کائناتو تا تعلیم اللہ ورکردے. علم دا دا طولو انبیاء وراثت دا معمولی سرمایہ ندا دا دنیا خلق دی سرمایہ تا پا معمولی نظر باندی گوری ہو دا ہوئی توجہ دی فانی سرمایہ تا دیر راوڑی دا عامو دنیا انسانانو پوران دی حدا انسان عزت منخکاری چی دا فانی دنیا دا یو سو رضو سرمایہ و سرائی لیکن حقیقی عزت من شخصیتنا چی دا اللہ پوران دی عزت من شخصیتنا دی اللہ مقام عظمت و شرف آگوی تا ورکڑ دے آغا حق خلق دی چاہدے لے دا سرمایہ ورکڑ دا علم دا انبیاء و سرمایہ دینار و درہم نو دا انبیاء و سرمایہ علم بدی بنیاد باندی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی وَإِفَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. انبیاء پا میراس کے سردر سپنزر ندی پریخی دینار و درہم ندی پریخی پیسے ندی پریخی اگوی پا میراس کے علم پریخی دے. کم انسان چے علم حاصل کو او خبر الزوانی دے علم نا قربان کرا دے دا انبیاء سی وارث دے اور دیر قیمتی سرمایہ حاصلہ کرا.
یقیني چې د دنیا خزانه هم یو سرمایه ده خو د یو څو ورځو دپاره په کار راځي علم هغه سرمایه ده چې یوازې ژوند کې نه د ژوند نه وروسته هم ستا په کار راځي انسان چې کله وفات شي د هغه ټول عملونه په ځای ودرېږي هېڅ عمل کې ترقي نشته دا د عزت او شرف خاوند د علم والا دی چې ځواني علم نه ورکړې ده عالم جوړ شوی بیا په سړیتوب دوره کې په کهولت او بوډاوالي کې علم خلکو ته ښودلی شاګردان لري تصانیف لري د هغې بیانات موجود دي د هغه د مرګ نه وروسته د هغه نه فایده اخیستل کېږي هغه انسان سرمایه د هغه اعمال صالحه جاري دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث انسان چې وفات شي د هغه ټول عمل د ژوند پورې وي ختم شي خو درې عملونه دي چې د مرګ نه وروسته هم جاري صدقه جاریه او علم ينتفع به او علم یا هغه علم چې دی په فایده اخلي او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له یا یو بچی دی چې هغه د لپاره دعاګانې کوي خو ځوانانو ورونو په ځوانۍ کې لږ غونډه کې وخت د علم نه ورکه یوازې ځوانان نه بلکې بوډاګان مشران هم ځکه موږ او تاسو مخې ته یو سفر را روان دی دا علم د دغه سفر توښه ده دا د هغې سرمایه ده تاسو نه ګورئ چې اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بوډاوالي په وخت کې ایمان راوړی دی او بیا هم علم زده کړی دی دي بنيان امير المؤمنين في الحديث امام بخاري رحمه الله باب قائمي باب طلب العلم قبل السياده وبعد السياده او بياد موسى عليه السلام واقع راوړي چې د سردارین رسو هم سره علم حاصل ولش ګور موسى عليه السلام اغه نبی د الله تورات او ورکړه شوی د بنی اسرائیل ته تعلیم ورکړي د خیر معلم دی اول العزم انبیاء نه لكن بیا هم د علم په طلب پسې وزي او علم زکای او ډیر وګد مزل کې ډیر وګد او د ډیر لوی همت والا ده ځکه وی لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا د علم زما خوګورونو هغه قیمتي سرمایه ده چې د دې په وجه باندې موږ ته د جنت لارې اسانېږي علم زده کوونکی انسان دومره ثواب حاصلوي لکه مجاهد فی سبیل الله د علم په وجه باندې د انسان تر و تازګي راځي علم هغه ښکلی عبادت دی چې هیڅ عبادت دې ته نه رسېږي بلکې د ټولو عباداتو بنیاد دا دی هغه عابد چې عبادت کوي د علم بنیاد ورسره دی د هغه عبادت د رب العالمین په وړاندې نه قبلېږي ځکه په جهالت عبادت الله نه قبلوي کوم عبادت چې کوي مخکې به د هغې عبادت علم حاصلوي ځکه خو الله نصاراو ته ضالون وایي چې هغوی څه علم نه و عبادت یې کوو بې علمه شیخي او بزرګي یې کوله الله ضالون ورته وایي او يهود سره علم و په علم عمل نه کوو الله ورته مغضوب علیهم وایي د منعم علیهم لاره دا ده چې هغوی عبادت نه مخکې د دغې عبادت علم زده کوي طریقه زده کوي او بیا په بصیرت باندې عبادت کوي دا سرمایه چې انسان حاصل کړي دا د داسې عزت او شرف خاوند وګرځي چې د دنیا ټول کائنات د دې دپاره دعاګانې کوي وإن العلماء ورثة الأنبياء علماء د وارثات انبیاء او وارثات جوړ شي د اسمانونو کائنات د ځمکې کائنات په سړو کې میږان په بحرونو کې کبان د هغه انسان دپاره د مغفرت دعا غواړي څوک چې علم حاصلوي او خلکو ته تعلیم ورکوي دا یو رڼا ده دا یو عزت دی دا یو شرف دی د بعضو سلفو نه نقل دي چې جنت ته نږدې لار چې د لنډه لار هغه د علم لاره ده
مخکې موږ عرض وکړو چې هر مؤمن له پکار دي چې د علم طلبګار جوړ شي او د علم د طلب مختلفې لارې دي په هره طریقه باندې چې دی دا جذبه په زړه کې راولي د کمال د عزت او د شرف ته رسېږي او چې یو انسان د کور نه په دې نیت باندې اوځي چې زه یو دیني مسله زده کوم تر څو چې کور ته رارسېږي دا انسان د الله په لاره کې دی من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع خو خاص کر د ځوانانو ډیره مهمه ذمہواري ده چې هغوی علم یاد کړي ځکه د ځوانانو ذهن صفا دی قوت حافظه زیات دی د علم په سفر د مشقت او د تکلیف د برداشت کولو طاقت لري هغوی بیا مخکې کار کولی شي په دې بنیاد باندې په ځوانۍ کې علم په وړوکوالي کې په صغر کې علم یادول د بوډاوالي او سردارۍ نه مخکې علم یادولو په باره کې د زمن د دین اسلاف موږ ته د دې خبرې راهنمایي کړې ده امام بخاري رحمه الله د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نقل کوي فرمایي تفقهوا قبل ان تصودوا وفي لفظ قبل ان تسودوا تاسو علم زده کوئ مخکې د دې نه چې تاسو سرداران وګرځولی شئ ځکه یو انسان چې سردار شو هغه ته بیا استاد ته کېناستل ولا مزه نه ورکوي هغه بیا د هرې مسلې پوښتنه د چا نه نشي کولی د سردارۍ نه مخکې علم زده کوي د وړوکوالي کې په ځوانۍ کې چې کله یو انسان علم زده کړي هغه داسې شي ګویا کې چې په ګټه باندې لیکل وي هغه بیا ډېر زر نه زایل کېږي العلم فی الصغر كالنقش على الحجر په وړوکوالي کې علم حاصلول داسې وي لکه په ګټه باندې چې لیکل وکړی شي هغه چرې بیا نه زایل کېږي هغه راسخ وي په دې بنیاد باندې امام علقمه رحمه الله فرمایي وای ما حفظت وانا شاب كأني انظر الیه فی قرطاس وای هغه علم چې ما ځوانۍ کې یاد کړی دی هغه زما مخې ته داسې دی لکه دا کاغذ چې مې مخې ته پروت یې او زه ترې نه ویم او وروستو دور کې یو مسله یاده کړي سړی یو څه وخته پورې به یادی لیکن بیا وروستو د هغې ډېره زر یېرېږي امام ابن شهاب الزهري رحمه الامام حسن بصري رحمه الله به فرمایل چې قدموا إلينا أحداثكم أسنانا فإنهم أفرغ لقلوبهم وأحفظ لما أقول زوانان دی علم تراو باسي لکان دی علم تراو باسي زکه د هغوی زړونه د دنیا د ډېرو غمونو نه فارغ وي د دین زده کولو ته بالکل عیار وي تیار وي او زه چې کومه خبره کوم هغه خبره ډېره ښه یادوي امام ابن شهاب الزهري رحمه الله فرمای وی تاسو د وړوکوالي د وجه نه د علم نه رستو مه کېږئ د ځوانۍ د وجه نه چې ګنې ما سره علم شته خو زه کشر یم زه څنګه دا علم بیان کړم وی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنهما نه چې به یو مسأله راله او ډېره به مغلقه وه هغه به پرې پوه نه شو د ځوانان قره او علما به یې راجمع کړل ځوانان وی وجه دا ده چې د دوی دا ذهنیت ډېر تیز دی خبرې ته ډېر زر رسېږي په دې بنیاد باندې امام شافعي رحمه الله فرمایي ومن فاته التعلیم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته ځوانۍ کې چې چا قوي علم حاصل نکو په دې څلور تکبیره جنازه وکړي ځکه دا د علم په ژوند باندې ژوندی نه دی بلکې دا مړ دی مړ زما قدرمن او عزتمند ورونو ما دا خبره عرض کوله چې زمونږ استاد او خاص کر د ځوانانو دویمه ذمہواري دا ده چې دین زده کړو
د علم نزان خبر کو د ایمان ارکان او په جنو زکو د ایمان مجالسو کې کینو شرائع الاسلام زکو داغه احکام زکو د مستریق زکو د اودس طریقه زکو او د سید دین ټول شرائع زکو تر دې چې اسلامي نظام د لحاظ احکامات ټول زکو وجداد چې د الله نه امید ساتو چې الله رب العالمین په ټول دنیا باندې د قرآن او سنت احکامات نافذی دا نظام بنافذیږي خو ډیره د تاسف خبره دا چې نن ځوانان په داسې شواغلو کې مشغول دي په داسې نشو باندې په نشه کې اخته دي په داسې کارونو کې مشغول دي چې نور خبرې خو پرېږده د خپل نبي نوم ورته یاد نه دی د آخرني نبي نوم ورته یاد نه دی د مونځ طریقه ورته یاد نه ده سورة الفاتحه ورته یاد نه ده داسې د دین ضروري احکامات چې انسان په ایمان کې داخلېږي د هغې نه خبره ده د خپل نبی د سیرت نه خبره ده د صحابه کرامو د اسلافو د سیرتونو نه خبره د دین د ضروري احکاماتو نه خبره د داسې غفلت په حالت کې زندگی تیری ډیره د پریشانۍ خبره ده ځکه علم هغه بنیاد دی د ټولو عباداتو دپاره چې یو انسان سره دا کمال نه وي هغه به مخکې د الله بندګي څنګه وکړي د الله د قربت اسباب به څنګه وپېژني او بیا به پرې څنګه عمل وکړي حال دا دی چې که یو انسان د دنیا عزت غواړي هم په دې علم کې دی او که د آخرت شرف غواړي هم په دې علم د بعضو سلفو نه دا خبره منقوله ده چې د علم که بل شرف تا ته نه معلوم د علم بل عزت او بل کمال باندې نه پوهېږي دا کافي ده که نو چې په معاشره کې مجلس کې ستا نه په نسب کې اعلی خلق موجود وي مال و دولت په لحاظ سره ډېر مالداره موجود وي دغه رنګې د کرسۍ په لحاظ سره د اعلی کرسۍ خلق موجود وي مشران موجود وي هغوی چپ ناست وي او علم والاو ته بیان دا اعزاز او شرف بس نه دی چې ټول خلق چې د اعلی نسب والای اعلی مال والای ښکلا والای اعلی منصب او کرسۍ لري هغه چپ وي او تا سره چې علم دی ته ورته خبرې کوي تا ته چپ ناست دا عزت او شرف بس نه دی دا کافي نه دی بلکې د علم هغه مقام دی زمخبو او عزتمندو ورونو چې د دنیا بادشاهان دغه مقام ته پس کېږي یو ځلې د دور حکمران مکه مکرمه ته تشریف راوړو د حج دپاره او د حج بعضې احکاماتو کې اشکالو تپوس وشو چې په دلته جید عالم څوک دی چې زه د هغې نه دا مسایل زده کړم دا بادشاه هم دی ورسره درې بچیان شهزادګان چې زما نه وروستو دا بادشاهي هغې نه وروستو دا بادشاهي د ټول اسلامي حکومت بادشاهان د عطا ابن ابي رباح مخې ته کینی چې عطا ابن ابي رباح د رنګه تور پخپو باندې معذوره لاسونو باندې معذوره نسب په لحاظ سره د یو غلام بچی د دې مخې ته ډېر په عاجزۍ باندې کېناستل او د دینو مسایلو پوښتنه یې ترې وکړه چې کله ورته هغې مسایل بیان کړه دې خپلو بچو ته مخ راواړو چې بچیانو که حقیقي عزت غواړئ حقیقي شرف حاصلول غواړئ علم وکئ تاسو نن ونه لیدل چې زه د دې تور غلام مخې ته څومره په ذلت ناست یم زما دې په رب قسم وي که دا ذلت زما په ژوند کې هېر شي وجه دا وه چې دې ځواني او کمال له ورکړی و په هغې کې علم حاصل کړی او دغه کمال ما سره نه و نن ورته زه په ذلت ناست وم یو ځل د هارون الرشید دورې حکومت دی جلیل القدر عالم عبدالله ابن المبارک رحمه الله چې د نسب په لحاظ سره غلام دی پلار یې همداسې غلام و آزاد شو دا شخصیت ته پیدا شو دی د عراق رقه مقام ته راغلی د هارون الرشید
دور حکومت دی چې د هارون الرشید یو وینځه ام ولده د کور په چت باندې ولاړه ده چې ګوري یو سړی را روان دی جم غفیر د خپلو شاګردانو ورسره دی او را روان دی ډېر په عزت او شرف باندې د هغه دا خیال شو چې بادشاه رالی تپوس یې وکړه چې هارون الرشید رالی ورته ویلی شو چې نه د عبدالله بن مبارک د خراسان عالم دی او دا شاګردان په مینه او محبت د هغه ملاقات ته راغلي دي د هغه د عزت دپاره راجمع شوي دي هغه ویل زما دې په الله قسم ووایي قسم چې بادشاهت دا دی نه د رشید بادشاهت چې هغه خلک د پولیسو په زور باندې ځان ته راجمع کوي په دې بنیاد باندې د بعضې اهل علمونه منقول دي چې کله یو انسان له الله د قرآن او سنت علم ورکړی او دې علم ته په معمولي نظر باندې وګوري او دې د مالدار او مالدارۍ او د دنیا سرمایې ته پسخېږي قریبه ده چې دینه الله دا نعمت والی ولې ځکه دی د نعمت د علم نه شکر انسان دی او د دې نه شکر انسان نه الله نعمت اخلي ذكر الله ويجي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله دنا شكر انسانانو نعمتنا اخلي وبيا ويجي وهل نجازي الا الكفور دسي سزا منغنا شكر بندگانو تورکو ويو روایت کې راځي چې کله یو انسان له الله د قران او سنت علم ورکړي او دا د دنیا دارو سرمایه ته پسخيږي دا به د قیامت په ورځ باندې ډېر د ذلت په حالت کې ودرول شي او وبویل شي چې ان هذا قد عظم ما حقره الله وحق ما عظمه الله دي انسان هذا ستس درن قتل الله وتسبق قتل او هغه څه سپک ګڼل چې الله ته درنو خوږو او عزتمندو ورونو د دنیا عزتونه شرفونه ترقي هم په دې کې ده چې ځوانۍ کې لږ وخت علم له ورکوي مخکې موږ عرض وکړو چې یوازې دا د مدرسې ترتیب نه دی نن سبا ډېر سخت وسایل دي د علم د حاصلولو که یو سړی ډېر غفلت ولکي نو څه ناسو د ځوانانو ذمهواري ده چې علم حاصل کړي حد عقل چې کوم عبادت په د فرض ده نو د دې عبادت طریقه زده کول هم په فرض ده تر څو په دنیا کې هم د عزت او شرف خاوند شي او آخرت کې هم د کامیابی برخمن شي الله رب العالمین دې موږ او تاسو له قرآن او سنت علم راکړي او الله دې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين